د کمپیوټر ساينس او هیکینګ زده کړې لپاره زموږ د یوټیوب چینل پښتون ټیک سبسکرایب کړئ. سلامونه مې ومنئ دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسېږئ. دا ځل د یوې نوې ویډیو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو. نوې ویډیو دا څنګه کولی سو د خپل فیسبوک پاسورډ چینج کړو یا یې بدل کړو. نو هیله ده تر پایه ویډیو وګورئ. اوس موږ خپل فیسبوک ته راغلو او غواړو چې د خپل فیسبوک پاسورډ چینج کړو. نو دغلته دغه کرښه چې چاپېره دغه به کلیک کړئ. له دې وروسته به راشئ، لاندې به راسئ او setting and privacy دا به کلیک کړئ. کرښه ته تاوه ده، دغه به کلیک کړئ. له هغې وروسته به راشئ سیټینګ ته، سیټینګ به کلیک کړئ. سیټینګ چې کلیک کړئ دلته به راشئ security and login دا به کلیک کړئ. له دې وروسته به راشئ change the password دا به کلیک کړئ. چې دا مو کلیک کړه نو تاسو ته به ځای راشي کوم ځای کې تاسو باید اولنی پخوانی پاسورډ ورکړئ چې کوم ستاسو پخوانی پاسورډ دی هغه چې ورکړئ. له هغې وروسته په دې دویمه خانه کې چې کوم تاسو ته اوس دغه اشاره درکړل شوله دغې کې به خپل نوی پاسورډ چې کوم ستاسو غواړئ نوی پاسورډ ورکړئ، دغه نوی پاسورډ به دلته ولیکئ. له هغې وروسته به په دریم ځای کې همدغه نوی پاسورډ یو ځل بیا ورکړئ چې فیسبوک باوري شي تر څو تاسو خپل پاسورډ نه هېروئ او له یاده مو نه وځي. په دې خاطر باندې دا دویم پاسورډ په کار راځي او باید دا دویم پاسورډ خامخا ورکړل شي، ځکه که دویم پاسورډ ورنه کړئ نو نشئ کولی چې پاسورډ چینج شي ستاسو. له دې وروسته راځو، له دې وروسته بیا په بره نښانه درکړل شوې په دې به کلیک کړئ او بیا په کانټینیو کلیک کړئ تر څو ستاسو پاسورډ چینج شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي. هر چیرې چې یاست ښاد او بریالي اوسیږئ د یو سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله.